موږ چې کله صورت شروع کوو موږ اوله کې اعوذ بالله وایو، بلکې کله چې موږ د قرآن تلاوت شروع کوو اعوذ بالله وایو، او کله چې مونږ شروع کوو اولني رکعت کې اعوذ بالله وایو. دې ته په عربۍ کې ویل الاستعاذه. الاستعاذه یعنی پناه نیول په الله پورې، الله ته سوال کول چې یا الله ماله پناه راکړه. دا مطلب دی پښتو کې موږ اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. کله چې موږ تلاوت شروع کوو دې ته په عربۍ کې وایي الاستعاذه. په دې استعاذه کې چې خلاصې راته ذکر کوم، په دې کې مسلمان الله ته دا سوال کوي چې یا الله ماله پناه راکړه د شیطان رټلې شوي ده، ما په پناه کې وساته د شیطان رټلې شوي ده، ما په حفاظت کې وساته د شیطان رټلې شوي ده، ما له ځای راکړه په مقابله د شیطان رټلې شوي ده. ټولې خبرې صحیح دي. زما په کارونو کې، زما په ویناګانو کې، زما په هر څه کې چې دا شیطان مالا زما په دین کې نقصان رانه کی او زما په دنیا کې مالا نقصان رانه کی، او داسې نه چې ما منع کي د هغه څه نه د څه د کولو چې الله ماته ویلي دي، او داسې نه چې په ما باندې هغه څه وکړي د څه نه چې زه الله منع کړی ما. او الله قرآن کې وایي کنه سورة فاطر کې ان الشیطان لکم عدو فاتخذوه عدوا. شیطان ستاسو دشمن دی نو دشمني ونیسئ، یعنی مطمئن کېږئ مه چې موږ ته څه نشي ویلی، نه ویې نیسه. دشمن صرف موږ ټول وایو شیطان زموږ دشمن دی، خو بیا چا یقیني دا شیطان دشمن ګڼلی دی او نیولی دی او د چا خبره صرف د خدای پورې ده. او موږ ځکه په اوله کې اعوذ بالله وایو. په دې کې یو بله خبره هم ده په دې استعاذه کې، یعنی موږ د دې خبرې اعتراف کوو چې طاقت او قدرت یوازې د الله سره دی، او چې الله دې نه ساتي نو تا هېڅوک نشي ساتلی. نو د دې نه دا مسله راووته، آیا پناه غیر الله ته وړی شي او که نه؟ مختصر یاد کړه. ګوره پناه غیر الله له وړه دا په دوه قسمه ده. پناه غوښته د غیر الله نه، غیر الله کې ټول مخلوق دننه راغی، که نبي دی، ولی دی، ګټه ونه، هر څوک چې دی. په دوه قسمه ده، یو جایز ده دویم شرک دی. یو جایز دویم شرک دی. جایز دا دی چې ته یو مخلوق ته پناه ویسي او پناه ترې وغواړې په هغه څه کې چې مخلوق پې قادر وي، لکه تا پسې دشمن لګېدلی دی او ته د یو کس خواله ورشي چې ماله پناه راکړه، ته د پته چې دې سړي مخوریز دی، طاقت ورسره دی، حکومت کې دی، پیسه ورسره ده، زور یې دی، واسطه یې ده، کور کې ورسره ځای دی، کور یې محفوظ دی. نو دا قسمه پناه که ته د دغه نه وغواړې د مخلوق نه، دې کوي خې ته جایز دی. یا ستا د چا سره جنگ راغی او سړی په تا باندې زورور دی، په تا زورور دی، نقصان درکوي، او بل یو کس راغی او تا هغه ته وایي ماله پناه راکړه، زه به ستا نه شاته شم، جایز دی. ځکه چې دغه کار د دغه انسان په وس کې شتي. ښه، په هغه څه کې پناه وړه غیر الله ته چې هغه کار صرف د الله دی نو هغه څه دی؟ شرک دی. لکه پخوا به مشرکانو دا کار کوه، اوس هم کوي، زموږ په زمانه کې هم کوي، چې کله به دا مشرکان علاقې ته لاړو، شړې ته به لاړو، نو چې څنګه به علاقې ته ورننوتو نو دا به ووایي موږ پناه نیسو په هغه شیطانانو پورې، په هغه پیریانو پورې چې د دې علاقې مشران دي، چې موږ له څوک نقصان رانه کړي. دا شرک دی که نه دی؟ شرک دی. لکه چې د عام نقصاناتو نه ساتل او د مصیبتونو نه ساتل دا کار د چا دی؟ د الله کار دی.
نو دا په دغه کې دننه راځي، دا شرک شو. دا په اسی مثال دی. اعوذ بالله، پناه غواړم د الله نه، پناه نیسم په الله پورې، پناه وړم الله ته من الشیطان الرجیم، د شیطان الرجیم رټلی شوي نه. الشیطان دا په عربۍ کې د ټکې مشتق ته اخیستی شوی د شطن نه، شطن. او شطن په عربۍ کې لرې کېدو ته وایي، بعوده. عرب چې کله وایي که نه چې پلانی لرې شو، وایي شطنه، دی لرې شو، یعنی د خیر نه لرې. هغه ته څه ویلی کېږي؟ شیطان. الرجیم یعنی مرجوم، المطرود من رحمت الله، رټلی شوی، دیکه کړی شوی، د الله د رحمت نه لرې کړی شوی. پوه شوی بې که نه؟ بیا به که په یو ټکي نه پوهېږئ ما ته وایه، ګوره موږ په دې پوه نه شو. الرجیم مطلب رټلی شوی، دیکه کړی شوی، ویستلی شوی، لرې کړی شوی. دا ټولې خبرې دې کې دننه راځي. چا شړلی دی؟ الله شړلی. د څه نه یې شړلی؟ د خپل رحمت نه، د خپل رحمت نه، د خیر نه. داسې وویلی شي که دغه پیری شیطان ابلیس د دوی چې کوم مشر دی هغه شړلی شوی د اسمانونو نه هم دی، رټلی شوی دی، که اسمانونو نه شړلی شوی نه دی. دا ټولې خبرې به دې کې دننه راځي. الله رب العزت موږ ته امر کړی دی په قرآن کې سورة النحل کې، فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشیطان الرجیم. کله چې ته قرآن لولي نو پناه ونیسه په الله پورې د شیطان رټلی شوي نه. او د امر د وجوب دپاره دی چې کله ته قرآن لولي نو لازم به په اوله کې څه وی؟ لازم به په اوله کې اعوذ بالله وی. ولي؟ ما دومره خبرې وکړې. ولي؟ شیطان ته منع کوي د دې تلاوت نه، دلته د ناستې نه، تفسیر نه، ترجمې نه، هر څه نه دي منع کوي. ځکه کله چې سړی تلاوت ته کښېني په ده به اګرمۍ راشي، او د چا به کار پیدا شي، او د بعضو په سر بوج راشي، او د چا په ملا کې پړق وشي، او د چا خپه کې مشکل لا پیدا شي، او چاته د بچو د ښځې مسله را یاده شي، او چاته ملګري را یاد شي. ټول د شیطان د طرف دی، ټول د شیطان د طرف. ځکه چې کله موږ دې فیسبوک ته یوټیوب ته کینو که نه، او یا چې کوم د ټیک ټاکو بیماران دي هغه ټیک ټاکو ته کیني، نه دله اګرمۍ ورځي، نه سترګې مړاوي کېږي، نه په سر بوج راځي، نه ته کار را یادېږي، نه بچي، نه ښځه، نه سړیتوب، نه اسلام، نه دین، نه الله، نه پښتو، نه رسول، نه آخرت، هر څه تېر شي. خو چې کله د دین خبره راشي د ټولې جاهلي مخې ته راشي، نو موږ وایو اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، یا الله د شیطان نه مو وساته. چې د قرآن په دې تلاوت کې موږ ته وسوسې روانه، چې قرآن په تلاوت کې شیطان وسوسې ورچي، دا خبره به انشاءالله د قرآن کې راځي، تا به منع کوي. نو ځکه ته دلته دا وي. او دا د الله رحم دی، دا د الله رحم دی چې اعوذ بالله ویلو سره شیطان کمزوری کیږي. دا د الله رحم دی. ځکه الله وایي اما ینزغنک من الشیطان نزغ، چې کله شیطان تا ته وسوسې درچي فاستعذ بالله، پناه وغواړه د الله نه، پناه ونیسه الله پورې. اوس که دا شیطان نه کمزوری کیدی نو بیا به څومره ګرانه وي. سره دی چې کمزوری کېږي او زموږ د دیندارۍ دا حال دی او زموږ دا حال دی، بیا به زموږ څه حال وي؟ درشه مانځه کې مونږ ودرېږو اعوذ بالله من الشیطان الرجیم مونږ ووایو. ولې؟ ځکه چې دی مونږ ته مانځه کې وسوسې راځي. هغه حدیث کې راځي که نه چې رسول صلی الله علیه وسلم وایي ذاک شیطان یقال له خنزب، دا یو شیطان دی مانځه کې سړي ته راځي، نوم یې څه دی؟ خنزب نوم یې دی. په صحیح مسلم کې دا حدیث دی. نو ځکه مونږ اعوذ بالله وایو، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم.
ورسره فائده ده کوي شیطان. موږ وایو شیطان معنی لرې کړی شوی د هر خیر نه. نو شیطان په انسانانو کې مشتي، شیطان په پیریانو کې مشتي. عوامو ذهن کې دی کله ته شیطان وایي دوی ذهن څه ته لاړ شي؟ ابلیس ته، پیریانو ته. او خوا کې به ورسره خګړ شیطان نه شي، هغه ته به ذهن نه شي چې شیطان صرف په څه کې دی؟ هغه په پیریانو کې دی. یو خبره ده یاده کوي او د تفصیل به راځي همدې سوره بقره کې به انشاءالله راځي. دې پسې کوم صورت دی چې ابلیس څوک الله څنګه رټلی دی، څنګه یې لرې کړی دی. خو خلاصه دا ده چې پیریان ځان له یو مخلوق دی چې هغه د اور نه پیدا شوي دي. انسانان ځان له یو مخلوق دی چې دا د خاورې نه پیدا شوي دي. ملائک او فرشتې ځان له مخلوق دی چې الله د نور نه پیدا کړي دي. شیطان چې کله وویلی شي دا شیطان په پیریانو کې هم کیدی شي، دا په انسانانو کې هم کیدی شي. ولې موږ دا ووایي شیطان مطلب دی لرې کړی شوی د هر خیر نه. نو انسانانو کې هم کیدی شي. اوس یو سړی وایي چې انسانانو کې څنګه دی؟ نو ګوره انسانانو کې شیطان معنا د خیر نه لري، په دې معنا سره دی شیطان دی که نه. یا د ده خواوشا کې چې کوم خلک دي د هغوی د طبیعت نه د ده طبیعت لرې دی، شر پکې پروت دی. شیطان نه شو. لکه اوس علاقه ټوله جنگ جګړه نه کوي، غل پکې نشتی، فحاش نشتی، دا د دوی طبیعت دی، دا د هغوی خوی دی، دا د هغوی سړیتوب دی. یو پکې فحاش دی، یو پکې ډم دی، یو پکې غل دی، یو پکې جنگ جګړې قتلونه کوي. نو دی شیطان شو، لرې شو د دې خلکو نه. طبیعت یې لرې دی د خلکو د دې طبیعت نه، ځکه چې د په طبیعت کې شر پروت دی، د هغوی په طبیعت کې خیر پروت دی. ورسېدی که نه اوس هم نه یې پوه. الله قرآن کې وایي وکذلک جعلنا لکل نبي عدوا شیاطین الانس والجن. موږ د هر نبي دپاره دشمنان ګرځولي دي شیطانان، چې هغه په انسانانو کې هم دي الله وایي په پیریانو کې هم دي. اخرنۍ صورت چې موږ ختمو سورة الناس موږ وایو من الجنة والناس. هغه شیطانان که هغه په پیریانو کې دي او که په انسانانو کې دي. پیری شیطان زموږ نه پټ دی، وسوسې راځي. انسانانو کې چې کوم شیطان دی هغه موږ ته مخې ته دی، هغه موږ ته مخامخ لګیا دی، بد عمل راته ښایسته کوي، نیغې لارې نه ماړی، د شر نه راته خیر جوړ کړي، د خیر نه راته شر جوړ کړي. د دیم شیطان دی. د هغه شیطان سره به څه کوې؟ اعوذ بالله ووایه، الله ته سوال وکړه، هغه تښتي. د دې شیطان سره به څه کوو؟ د دې یو طریقه دا ده چې ته د سره تعلقات ختم کړي، لږې تاله نقصان درکوي. دویمه طریقه دا ده چې بلکل د بچ کېدو لار ترې نه وي، نو هسې به ورته جی جان کوي چې د د شر نه ځان بچ کړي. او حدیث کې راځي رسول وسلم وایي په انسانانو کې بدترین انسان هغه دی چې خلک ورسره ښه چلند په دې کوي چې د د شر نه ځان بچ کړي. الله اکبر. هسې ځان ته وګورئ، ګورئ موږ له پکار چې هر سړی ځان ته وګوري چې دا موږ سره چې خلک ښه چلند کوي چې دا ولې کوي. ما کې څه شر خو نه دی که نه. لکه یو سړی دومره شري دی، دومره خباثت پکې پروت دی چې دا خلک ورته خاندي را خاندي په دې نه چې دا سړی خوښ دی یا دی د عزت خاوند دی چې د ده دا شر موږ ته راونه رسي. نو دا په انسانانو کې د شیطانانو نه د بچ کېدو یو لار هغه دا ده اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. دا په منځه کې ویلی کېږي او فایده یې ده کوي صرف په اولني رکات کې به یې وی، صرف په اولني رکات کې. په دویم دریم څلورم دې کې به بیا چې ته راپاسې کله د دویم رکات ته دریم ته څلورم ته بسم الله به ووایې، سورې فاتحه به وایې، بسم الله و سورة فاتحه، بسم الله و سورة فاتحه. اعوذ بالله به صرف په اوله کې وي، او د قرآن په تلاوت کې هم په اوله کې صرف اعوذ بالله وي. که ته بیا منځ کې صورت شروع کې بل نو صرف پسې وي بسم الله به وایې.
اعوذ بالله په اوله کې ده، بیا بیا به نه وي. بله مسله منځه کې به اعوذ بالله په پټه وی، اگر که مونځ جهري پوه شوې، ماسخوتن مونځ دی، ماښام مونځ دی، سهار مونځ دی، الله اکبر دعا استفتاح موږ په پټه ووایو، نو بیا به اعوذ بالله دم په پټه وی. که دا جهري مونځي او که دا سري مونځي. ها بهر د منځه نه به دا په پټه وایو که په زوره به یې وایو؟ نو که تلاوت ته په زوره کې په زوره به وی، او که تلاوت په پټه کې بیا به په پټه کې. او د دې ویل هغه لازم دي، کله چې ته تلاوت شروع کې نو د دې ویل لازم دي. د دې صیغه د دې د ویلو درې طریقې دي. ته داسې ویلی شي اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، دا په سورة النحل کې دا صیغه راغلې ده او همدقه مشهوره ده، مشهور هم دا ده. دویم دا حدیث کې راغلي اعوذ بالله السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، اعوذ بالله السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. دریمه حدیث کې راغلی امام ترمذی ابو سعید رضی الله عنه وایي چې کله به رسول صلی الله علیه وسلم مانځه ته ودرېدو دعا استفتاح به وي، بیا به اعوذ بالله وي، نو داسې به وي اعوذ بالله السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من همزه ونفخه ونفثه، من همزه ونفخه ونفثه، نفسه نه نفث دا دی چوف ته هم وایي په عربۍ کې، چوف. کله مونږ په چا دم اچوو که نه وایي چوف یې که، کله ورسره یعنی هوا ویسته په خوله باندې، کله ورسره نری لاړې هم لاړې شي. شیطان هم دقه شان په سړي باندې چوف چوف کوي. نو دا نفس ثا باندې دی، ښه سین باندې نه دی. ما تاسو ته ویلي بعض ټکونه مونږ پښتو کې عربي جوړه یا د عربۍ نه هم پښتو جوړه کړې، او زه ډېر خفه شم چې کله ښه عالم او قاري وینم هغه بیان شروع کوي یا خطبه شروع کوي په اوله کې دا وایي او اعوذ بالله غلط دی، دا دی اعوذ بالله. ما تاسو کې چې عربي کې وایو بیا په عربۍ کې وایي، په عربۍ کې بیا پښتو نه وایي. اعوذ بالله په منځ کې ته ویلی شي، خپله مرضي کولی شي، او قرآن تلاوت چې کې داسې به یې وایي څنګه چې دی. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم یا اعوذ بالله السمیع العلیم من الشیطان الرجیم یا اعوذ بالله السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من همزه ونفخه ونفثه. نو ما اورېدلي دي ونفسه، نو نفس خو هغه نفس ته وایي. دا لا پورې دا پورې چې پکې یو واورېدو وی من همزه ونفخه ونفسه، او بګه دوه قدم ور مخکې شو ونفسه. دا عامه غلطي کېږي هلته، عامه غلطي چې ته به توجه نه وي که څنګه. نو صحیح دا په ثا باندې دی ونفسه، او فا باندې زبر نشتی، ونفثه به نه وی ونفثه. څنګه به وی ونفثه. او ګورې یو خبره ته بله ده، که پښتنو ته د عربۍ تلفظ په نسبت د نورو قومونو ډېر اسان دی، خو چې سړی لږ کوشش وکړي. ځکه ګوره دا زموږ په دې خلکو کې چې څوک عربي زده کړي که نه، نو هغه بیا ښه داسې عربي وایي او قرآن تلاوت او حدیثونه. زمونږ دا ژبه الحمدلله داسې نه ده چې مونږ اوس لکه مثال کې دا بیا پنجابیان شو او دا انډین شو، دا بنګالیان شو، بعض داسې نور قومونه دي عجمو کې زمونږ نه لرې دي، هغوی که ډېر کوشش وکړي خو منځ کې یو ټکی نیم پکې داسې راپرېږدي چې پته یې لګي. زمونږ پښتنو صرف د اردو د ژبې سره نه جوړېږي، یعنې که پښتن ډېر هم تعلیم یافته اردو وایي که نه، نو پته یې لګي چې دا پښتن لګیا دی.
څه قدرتي خبره ده. نه نه ښه صحیح وایي خو بس دا ضمیر نه دی اوسکا اوسکي او په دې کې دی کته بری شي او نور چې کومه ژبه هم پوښتنې زده کوي ښه صحیح زده کوي دا هسې قدرتي خبره ده. نو ونفثه څه دومره غټه قصه نه ده چې وزن پکې اوچتول دي خو ثا به وي. د هغې نه بعد مونږ وایو بسم الله الرحمن الرحیم البسمله عربی کې دې ته مختصر څه وایي البسمله بسم الله الرحمن الرحیم. په امداد د نوم د الله شروع کوم الرحمن چې ډېر مهربانه دی الرحیم عام مهربانه دی یا الرحمن خاص مهربانه دی عام مهربانه دی الرحیم خاص مهربانه دی او د دې تفصیل به انشاءالله سوره فاتحه کې ښه راځي. نو کله چې موږ بیا تلاوت شروع کوو نو شروع کوي به څه سره بسم الله سره. ولې د دې دپاره الله موږ له تربیت راکوي یو فایده پکې ده الله موږ له تربیت راکوي چې ته هر کار ژوند کې شروع کوې نو د الله په نوم یې شروع کوه چې څه شروع کوې د الله په نوم یې شروع کوه که هغه دیني کار دی او که هغه دنیوي کار دی. د دې کار شروع به د الله نه علاوه د یو باچا په نوم نه کیږي د یو قوم په نوم به شروع نه کیږي د یو امت په نوم به شروع نه کیږي د یو مالدار په نوم به شروع نه کیږي د یو زورور په نوم به نه شروع کیږي شروع په نوم د الله سره. او کله چې اول پیر وحی راله اولني ایتونه څه اقرا نه اقرا څه اقرا مخکې څه دي اقرا باسم ربک الذي خلق ولوله په نوم د الله سره یعنی شروع د الله د نوم نه وکړه د وحي ابتدا د دې نه شوې ده اقرا باسم ربک الذي خلق ولوله په نوم د الله سره. نو موږ چې وایو بسم الله مطلب دا دی په نوم د الله اکه ته هر کار کوې په نوم د الله وبس کړم په نوم د الله ډوډۍ خورم په نوم د الله نکاح کوم په نوم د الله خوځم په نوم د الله وده کېږم په نوم د الله راپاسم په نوم د الله لیکل کوم په نوم د الله تلاوت کوم په نوم د الله لوستل کوم او داسې بسې بیا څه. نو دې کې مسلمان یو قسمه دې عقیدې د مسلمان دې عقیدې ته اشاره ده چې مسلمان په هر څه کې برکت غواړي د چا نه د الله نه ځکه هر کار شروع کوي په نوم د الله سره. اولنۍ نتیجه سره درې فایدې ذکر کوم مختصر او ذهن کې واچوه. هر کار چې ته شروع کې به بسم الله سره فایدې څه ده اولنۍ فایده دا ده چې د دې سړي د عقیده ده چې کله دی په نوم د الله سره یو کار شروع کړي نو الله به د هر شر نه بچ کړي. ورسېدې به که نه د د عقیده ده چې د الله په نوم یو کار شروع شي الله به دې د هر شر نه بچ کړي. ورسره د عقیده ده چې د الله په نوم یو کار شروع شي الله به پکې برکت واچي الله به یې راته آسان کړي الله به ستا مرسته وکړي. دوه نتیجې. درېیمه چې په بسم الله سره د یو کار یو وینا شروع کړه رب العالمین به دې پکې د غلطېدو نه بچ کوي که هغه دنیوي کار دی او که هغه څه هغه دینی کار دی. او ځکه حدیث کې راځي اگر که سند کمزور دی کل امر ذی بال لا یبدأ فیه ببسم الله فهو اقطع. هر اهمیت والا کار چې شروع شي بې د بسم الله نه رسول الله وسلم وایي دا کار بې برکته دا کار هغه نیمګړی. نو هر کار چې شروع کې په نوم د چا په نوم د الله بسم الله او په دې د ژبه عادت کوي په دې د ژبه عادت کوي. دا عربو کې ډېر ښه صفت دی که تاسو لیدلي هغوی دا بسم الله ټکی ډېر وایي
چې ته معمولي چا خپه پکې وښویږي هم وایي بسم الله، څه شی ته ولیږي بسم الله، په دې ځان عادت کوي. او چې کله دې هر حرکت، وینا، کار په نوم د الله سره نو ما خو درته ذکر کړه که نه په کار کې به دې برکت وي، الله به دې مرسته کوي، الله به دې د هر شر نه ساتي، او الله به درته اسانوي. او په دغه کار کې د غلطېدو او د ګمراهۍ نه به الله ساتي. بسم الله دا با پکې راغلی، اصل کې دا اسم دی او با ورسره لګېدلې ده. بسم الله اصل کې د دې با تعلق د یوې خبرې سره دی چې هغه حذف شوې ده، پټه شوې ده، نو هغه موږ مناسب لګولی شو د کار سره. څنګه؟ لکه اوس زه اوبه څښم، دا بسم الله ووایي، معنه دلته دا شوه هغه پټه خبره چې کومه محذوف ده هغه دا ده چې په نوم د الله اوبه څښم یا اوبه څښم په نوم د الله سره. ښه لیکل کې ته وایي بسم الله، لیکل کوم په نوم د الله سره. ښه یو کاروبار شروع کې او ته وایي بسم الله، یعنی شروع کوم د دې کاروبار په نوم د الله سره. الله، الله دا د الله هغه نوم دی چې دې ته علم ویلی کېږي د الله په ذات باندې، یعنی دا هغه نوم دی چې د الله چې کوم نوم او کوم صفت ثابتې نو دې نوم دپاره دګي دا په الله باندې عالم د الله په دې پېژندلی کېږي الله. او دې باره کې بعض علماو رایل دا دی چې دا هغه اسم اعظم دی چې دعا کې وي الله هر دعا قبلوي. په دې به اکتفا وکړو، ټیم ختم شو. او چې تاسو ته یاد دی چې سبا به موږ شروع د الله د دې نوم نه کوو الله نه، او انشاءالله بیا به د سورې فاتحې تفسیر او ترجمه کوو. رب العالمین دې موږ پوه کړي په قرآن باندې. هذا والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد.